لیک، ارمان لوڼی لنډه کیسه، پاکستان زنده باد. بابا بابا ماښام و شی نه دی خوړلی، دا پنځم هور دی چې وږي ناست یو. زه خو لا لږ لوی یم ګزاره کولی سم، خو ساجده ډېره وړوکې د هغه به څنګه کوې. ګلباران ناست سر یې د شرم له جورې کته ځړولی دی، ځکه چې د سجاد جواب یې نه درلود. په زړه کې ډېر غمجن و او دا احساس یې کاوه چې هی ارمان که زما هغه پخوا ځواني وای. خو اوس سرت بدن لاس ایله کړی و چې سجاد ورباندې غږ کړ: بابا زه به ورشم، دا نږدې کور له لږ اوړه به ځینې په سوال وغواړم. ګلباران: هلکه موږ ته خپلو باباګانو هم ویلي دي، او هغه بله ورځ په جلسه کې مشرانو هم وویل چې مېړني خلک سوال نه کوي، منت کوي. هغه خو زموږ پیغمبران دي. د هغوی خبره به سر ته رسوو، خو هلته یې د امسایه تبلیغي ملک هغه خبره هم په زړه کې داسې جګه ولاړه وه لکه کرونډی هغه ځای چې ورته ویلي وو. په ټول کلي کې دغه یو منحوس ته یې خلکیه، نور ټول کلی هم مسجد ته راځي، هم زما خبره مني چې خدای غایب کړی وای نو ښه به و، ځکه زه ټول کلي ته هم ډوډۍ هم خیرات ورکوم او تاله یې د خلکیتوب له جورې نه درکوم. په تا خیرات هم نه کېږي کافره. ګلباران چې له ډېره وخته وروسته سر راپورته کړه او په سترګو او په غریو نیولي غږ یې وویل: زویه زه ځم، که مې یو څه زهر وګټل. پرون باران سوی و، ټوله ورځ نه یم وتلی، کور وم. کلفې نه خرڅېده، نن به که خدای کول څه ګزاره وسي. ته فکر مه کوه زویه، خدای مهربانه ذات دی. مېرمنې ته یې غږ کړ: خاتو وخاتو، چیرې غایبه یې؟ راسه دا بایسکل له هوا ورکه چې ولاړ سم، که مې یو څه زهر پیدا کړل. هلکان له لوږې ټکني ګرځي. خاتو وار وکړه درځم. خاتو وخاتو: ته ما ته وګوره، دا سترګې دې ولې داسې سرې دي؟ خاتو ګلباران ته وویل: ګلبارانه نن به کلفې چیرې خرڅوې؟ ته خو ملک له کلي مونه کړی یې، په بل کلي کې خو ټول غریبان اوسي او مکتب هم نسته پکې چې کلفې خرڅه کړې. ګلباران: خاتو ته غم مه کوه، نن به زه د پاسرۍ کلي ته ولاړ سم، د ملک کلي ته به نه ځم. بس اوس خوشحاله یې؟ دا خپلې اوښکې پاکې کړه، دغه هلکان کراروه، زه ځم چې څه وګټم. خاتو چې خپلې اوښکې یې صفا کولې، په ژړغوني غږ یې پسې غږ کړل: ځه په مخه دې ښه شه څه. خاتو: سړیه خو د بایسکل ګینټۍ دې هم خرابه ده. ولې خدای خوله راکړې ده، خو په خوله به نارې وهم. ګلباران چې بایسکل تر ښکرانو کشاوه، تر شا یې ورته ونه کتل او پناه وډر شو. کلفې والا، کلفې والا، کلفې واخلئ، کلفې، ښې کلفې، خوندورې کلفې واخلئ. ګلباران له ځان سره وبوڼېدی: ای سودګر، بیا له کومې خوا رانازل شو؟ رشید: ګلبارانه پر تا بله روزي درېدلې ده چې دا د غم کلفې دې رااخیستې دي او د کلي هلکان ټول ستا له کلفیو ناروغه دي. ګلباران له ځانه سره وویل: بیخي پر هلکانو یې پر پیسو دي. له ځانه سره یې وویل: بیخي پر هلکانو یې پر پیسو دي، ایمان راوړی دی. رشید اکا: زه د زړه ناروغه یم،
بل دروند کار کولی نسم، دا لږ هوسا کار دی زما تر وس لاندې دی. ستا د ناروغۍ له کبله خو موږ خپل هلکان نشو وژلی. رشید سور او شین کېدی ورته. ګلباران: رشید اکا څه وکړم، هلکانو په ولاکه دا پنځم اور دی په ښې رسک وهلی دی، له لوږې دغه ټکني ګرځي. رشید: ستا د ماشومانو موږ ذمه وار نه یو. هغه ورځ خو په جلسه کې داسې سپک سپک غورځېدې لکه د 18 کالو هلک اوس بیا بیماره شوې. له دې خبرې سره سم ناڅاپه موټر بریک ووایه، که ګورې هغه ملک راښکته سو. ملک: رشیده څه رش مو جوړ کړی دی؟ رشید: ملک صاحب له دا کلفي والا سره اخته یم. د ده له کلفیو زموږ هلکان ټول ناروغه شوي دي. ملک: هلکه ګلبارانه، تا ته ما څو ورځې ویلي دي چې دا کلفي به په کلي کې نه خرڅوې، ته هم شرم نه لرې، بیا راغلی. ګلباران په ډېره نهیلۍ خوله ملک صاحب ته: دا خو ستا کلی نه دی، دا خو بل کلی دی، ستا کلي له هغې ورځې نه یم درغلی. ملک: دا ټول زما کلی دی، ته به دلته هم نه راځې. ملک صاحب: دا خو ډېر بې شرمه سړی دی، له ما سره یم اوس ډېر په بې شرمۍ غږېدو، او اوس بیا تاله جوابونه درکوي. رشید چې په خبرو کې یې شیطاني لورای ښکارېده. ګلباران: ملک صاحب د خدای پار دی، تر ژیره دې نیسم، هلکان مې له لوږې مري، د خدای روی دی. رشیده ته لږ لار راکه، دا په سمه پښتو نه پوهېږي. ملک چې دا خبره ختموله بیا په ګلباران کې سپور و. رشید چې په دې پوه شو چې اوس یې کار وسو، په ملنډو آهنګ کې وویل: ملک صاحب مه کوه مړ دې که ایله که، بس ایله که، بله ورځ به نه راځې، بس. ملک: رشیده زه ولاړم، بله ورځ ورته ووایه چې په دې سیمه کې دې ونه وینم. رشید چې د کلي پر کوچنیانو یې اوس کلفیانې ویښلې، د کلي پر ځوانانو یې غږ کړ چې دا مال پر دا ګڼه ګوڼه ژوږ باندې راټول سوی و. هلکه دا ګلباران پورته کړئ، کور ته یې ورسوئ. عطاالله: ګلباران خو بې هوښه سیاهي سوی دی، راشئ چې روغتون ته یې ورسوو. رشید: هېڅ نه دي پسې سوي، جګ جوړ دی، ایله یې ځان اچولی دی. عطاالله: یې په قهاره تر خولې یې ځګونه تویېږي. عطاالله: یې قهاره تر خولې یې ځګونه تویېږي. قهار ودرېدی، هغه دی تبلیغي کاکا راغلی دی، هغه بیا وګورئ. ځوانانو ټولو په یوه غږ ورنارې کړې: امیر صاحب، پیر صاحب، تبلیغي صاحب، ته دا وګوره چې څه په وشو، کور ته یې یوسو که روغتون ته؟ تبلیغي: هلکه ځوانانو دا څوک دی؟ دا خو ډېر خراب دی، دا خو ګلباران کلفي والا دی. ځوانانو بیا ټولو ورغبرګه کړه. تبلیغي: ښه دا هغه خلقی بې لمانځه مردار خور ګلباران دی. عطاالله: امیر صاحب یو انسان ستا و مخ ته بې هوښه پروت دی پر له هوړې، او ته وایې دا خلقي دی؟ ولې خلقي خدای نه لري که انسان نه دی؟ تبلیغي: خلقیان کافران دي، کافران. عطاالله: امیر صاحب خدای ته به څه جواب ورکوې؟ تبلیغي: ته د ګلباران پر مخ لاړې ورتو کړه ویلې. تبلیغي: تو د ګلباران پر مخ لاړې ورتو کړې ویلې چې زه به خدای ته پر حال د زکندن ووایم چې ما یوه خلقي پر مخ لاړې ورتو کړې. روان شو او خپل بچیان یې تر لاس ونیوه چې د ګلباران د ریړۍ خیرات شوی دی. دوی کلفي هم په لاسونو کې وه. دا کیسه به نوره په بل وار درته وایو، دا یو څه پاته ده. مهرباني.